الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات، نیکې هیله او نیکې پرځونه مې ومنئ. هیله لرم چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. د کونړ ولایت دی د څوکۍ ولسوالۍ دغه مورکۍ ته په زموږ راتګ څلورم پنځم ځل وي. هغه څومره چې موږ په مشکلاتو پوهېږو په لنډه کې زه وایم، باقي مانده به بیا مورکۍ خپله ووایي. دې مورکۍ د خپل یو لور سره اوسېږي، یعنې خپل زوم سره، چې د زوم یم کاروبار ډېر جوړونه دی. زوم یم په یعنې د لاس مزدوري کوي، کله ورته کار پیدا شي کله ورته کار پیدا نه شي. نو د هغې زوم سره دا مورکۍ او دغه بله لورکۍ دلته اوسېږي. مورکۍ ژوند څنګه تېرېږي؟ بچه ژوند داسې دی چې ټول مشکلات کې تېرېږي رحمن. موږ سره کومک وکړي د خیره دغه را سره وکړي د پیسو د نور دغه دا منډه هم دغه دې کې را سره کومک وکړي. منډه باندې څه شی؟ هغه ولېږي د چت دی؟ دا هغه دغه مو ته ودرولي دي. نو داسې د پیسو مرسته راسره کولی شي، دا دې را سره وکړي. هغه ډېر ضرورت د مورکۍ کوم شي ته دی؟ ډېر ضرورت ګلان دا منډه ودې دا رحمن بیخي کښېني. او برنډې کوم برنډې وو د برنډې دا برنډه راله جوړه کړي. او د دې لورکۍ ساعت ته اوس څنګه ده؟ پیسو کومک یې را سره وکړي. دې جنۍ له ده وایي زه په خپله مریض یم او نه د زوم مې لاسونه پړسېدلي دي. نو دا اخترونه در باندې څنګه تېر شول؟ ښه تېر شو ګلانو، الله دې امان تېر کړي. دغه خبره وس او دغه نه لرو چې یا اختر وکړو یا دغه وکړو. دغه تا د بل نه هېڅ زوی نه درلوده مورې؟ زوی مې اوس دا 2 کاله کېږي چې مړ شو. هغه هم داسې مستانه و لکه ده. د هغې تکلیف هم د دغه غوندې و؟ د هغه تکلیفونه، بل مې مشر زوی و د هغه تکلیفونه، د خاوند تکلیفونه، دا تېر شولو رحمانې. او څو کاله ستا د کونډتوب کېږي؟ کونډتوب دا 5م کال به وي. 5م کال دی. هغه وخت کې چې دی یعنې ستا یو هغه وخت کې مې ګوله خاوند مې دا د لاس مزدوري کوله، یا به کله و کله به نه و. یعنې هغه مې داسې ارمانجن لاړ ګوله چې ژوند ټول په همدغه غریبۍ کې ټول غریبۍ کې تېر شو رحمانې ګوله. او کوم ځمکه پوله پټی شی نه ولې پوله پټی چې مې ولې بایران دی ګوله پوله پټی خو نه لرو ګوله. دا خواروزار چې پوله پټی نه لرو. یعنې په دې کلي کې خو دا چې ټوله خوا ګورې فصلي ځمکې دي، حاصلخیزه. په دې دومره ځمکو کې ستا هېڅ نه بچی خو ځمکه هم نشته، دغه نه ځمکه نشته دی. خپل تکلیف د مورکۍ څه شی دی؟ خپل تکلیف دا دغه د سینه مې بندېږي، دا مرستې راماندازي، سینه تنګي، دا دوايګانې کوم او دغه کېږم نه ښه کېږم. او دا لورکۍ د ډاکټر ته وړې وه؟ او دا نه چشمان مې 70 روپۍ راکړې، هغې باندې کار نه کېده. هلته نور مشکلاتونه ډېر وو، قرضونه وو، دغه وایي چې بالاخلاص دا اوس لږه شان دغه شوله، دا داسې ورته ډېر نه شو خوځېدلی. نو لویه هیله به د مورکۍ څه شی وي؟ په زړه کې به د ارمان د څه شي اوسي؟ لویه هیله دا دي ګوله چې دا مرسته راسره وکړي او دغه راسره وکړي. دغه علم ده نو هر شي نه ایراني. او روزمره داسې پخلی چې کوم کېږي دغه د زوم د دیګ نه چې څه وي هماغه تاسې خورئ که ستاسې جدا دی؟ ما هغه خود خورو بچې نو چې شي دغه سترګو ته ناست دي. او هغې ته هم کله کار پیدا شي کله نه وي بچې، کله نه وي. نه هغه بېګانه یې داسې شپه تېره کړل نه چې په دښمن دې هم تېره نه شي. او غریب لګیا نو موږ هم دا شپه ورځ سوال کوو چې الله دا اوس رانه مه دغه کې سوال کوو چې خدای دا اوس ژوندی لري چې خدای ناخسته دا هم نه خو د هیرو په ډېران پاتې کېږي. یعنې یوازینۍ سترګې او هیله د خپل زوم ته ده؟ همدغلته ده ګل، هم د دغه سترګو ته ناست دي، نوره داسې دغه هم نشته دي. ښه، خدای تعالی دې زموږ او ستاسو ټولو مشکلات حل کړي. موږ به همدغه دعا کوو. او مورکۍ یو څه اندازه خوراکي توکي هم درته راوړي. یو زوی دی د نعمت زازي په نوم، نو هغې دغه مرسته له تا سره کړې ده. نو اول خو یې دغه یو بوجۍ وړه دي. زه به دغه ځای نه شروع کوم. امین کې خدای ښه ورځ درکړي چې دونه ځان ته دا به وایي دې ځای له راځئ او دا امین کې.
دغه یوازونه دله درکړي تاسو له. امین کې دغه نسک ورته وایي دام دال دی دام نخود دی دام شیریني ده دا چای دی لاچي ده د وړو خمبیره ده صابون دی بل رقم صابون دی شامپو ده غوړي دي د اور قطۍ ده مالګه ده وریجې دي خدای دې یوازونه درکړي. وریجې دي ترڅنګ لوبیا دي پاوډر دی بوره ده مکروني دی ګوډه ده او ترڅنګ د وړو مساله ده بیا یو څه اندازه پیسې د دغې شیانو اضافه کېدې په هغې درته رومیان کچالان پیاز او بنګلی واخیستې نو که نعمت زازي وروره ته څه ویل لرې څه وایي کولی شي چې ووایي که دعا ورته کوې که څه ورته وایي دعا خدای دې د دې عوضونه ولله ورکړي خدای دې یو په زره ولله ورکړي چې موږ سره څوک ښه کړي الله دې ورسره ښه وکړي دواړه دنیا دې ولله خدای ورکړي او دواړه دنیا دې ولله خدای ښایسته کړي چې موږ سره مرسته کوي موږ سره دغه کوي مسکینانو سره خوشحاله اوسې مورکه مسکینانو سره چې څوک دغه کوي الله دې ورسره مرسته امین وکړي امین مننه خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي د تاسو سره مننه مننه خدای د ګل په شان وغوړوه خوشحاله اوسې مننه